اول د دغ دین او د جهنم د ير نه د بچ کول امر الله تعالی تو تا کړه دا بیا ویلی دي چې خپل بل بچا خپل اهل عیال خپل تیر سریه دغه د جهنم د ير نه بچا کله چې د قران دا آیاتین نازل شل وانذر عشیرتک الاقربین یا رسول الله دا نږدې رشتہ دار دی الله نه وډراوا دی الله نه وډراوا نو الله رسول یو غونډی ته چیک شو واضح اعلان واضح اعلانات کا یا بنو عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار اے بنو مطلب قبیلے د جہنم دیر نہ زونینا بچ کیے و یا بنو ہاشم انقذوا انفسکم من النار او بنو ہاشم قبیلے دیر د جہنم نہ زونینا بچ کیے سے اعلانات کا یا آخر سے فاطمہ بی بی توی اللہ رسول بچیے دو یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار بعملک اے فاطمہ بچیے دی جہنم دیر نہ پخپل اعمال بند زون خلوص کا وانی لا املک من اللہ شیئا بروز قیامت کا اللہ رب العالمین لوز درغ دول اسا زوی در کولا سدے تو مخانوین دا چاہتا بھی فاطمہ تا سیک ارتوی اللہ رسول ارتوی جو ٹول انبیاء کرام سردار جو ٹول انبیاء کرام سردار خلیق پل امتنا دے ٹول دنیا انسانوں نے دے پورا چپوریز دے محتار بندے دے سفارش دے شفاعت تاج دے دپ سار بندے لگے دلا دادا آگا حسیخ پلے بچیے توی چی دے محشر پا مائندون سے کرب لوس درغا دو دے پا جہنم دیر نا پخپل عمال زون خلو سواز شز دے تو مخنوین خدا چاہتا بھی دا فاطمہ بی بی داوی کیما فاطمہ چی دے جنت دے شزینا سردارا دو کیما فاطمہ چی دے حسن و دے حسین میر دو کیما فاطمہ ہم کو کول سرات بندے ڈیر خالق سی خو چی فاطمہ پر ہونا شی اللہ پاک وی دنیا انسانوں نے توی چی کیز گوری بوندے فاطمہ با حیارہ ہونا دو کہ نظر میں نپا بندے ہو لگے دی آغا فاطمہ اے فاطمہ تا اللہ رسول سے فرمائی تو بخبل عمال بندے جہنم دیر نظون پرچ کوا خدا دیشی کہ صدر تا پچار ویزوی تو سے تاغر و سلاؤں او پا آخرات سے کا رب کائنات مطالبات نا اکڑا دیشی دے زمخانوین سرنگ چی بارتا دے علم ضرورت تا سرنگ چی بارتا دے دینداری ضرورت تا سرنگ چی پساڑیش دے دینداری ضرورت تا دے غیرنگ پش زیناشا دے دینداری ضرورت تا پش زیناشا دے علم ضرورت تا شو زینا چی دا سے جوڑے چی دے اللہ نہ ڈارے جی نن میں شزینا تا دین ورزدہ کڑا ندا اللہ عظمت میں ورزدہ شالا ندا دے آمال بندے مسائل حل کول دا میں شزینا تا ورزدہ کڑی ندی نو بارنا کا دیر خاشور لوڑ شیا بے پکیر سے سڑائی پریشان وی ذکر چٹول حالات در تا مخیتا کی جدا سے حالات تی تو دغیر شزینا تا اللہ صحیح ورو پہ جانا بے تو بندے حالات چیر دریمی پتونا مکش دو پا سجدہ رب تا پرتائی وردوڑی ویچی یا اللہ حالات درست کا یا اللہ حالات درست کا کا سڑائی کیر دے جنت تو پڑا جوڑاول غوڑی نو آ خبر دادو چے حق خبر دادو چے پکیر سے چے دینداری روشی پکیر سے چے دینداری روشی پکیر سے چے دینداری روشی دا کیر دے جنت تو پڑا جوڑا شلا دے دنیا پہ اعتبار سرا دے آخرت پہ اعتبار سرا چے پکیم کیر سے دینداری بھی نو کیر تا دینداری رو اصل چی دین دمش کیر تا روشی قرآن دمش کیر تا روشی احادیث دمش کیر تا روشی دے صحابہ کرام زندگی دمش کیر تا روشی دے صحابہ کرام زندگی دے صحابیات زندگی سی تیر کری دی دا چی مش کیر تا روشی پا کیر شم دینداری دی یا طول دنیا انسانون جنات تا لوڑ شی امو کیر امو بل بچاگا جہنم تسیب دا سمرل نا انصافی خبرہ دو انہوں نے عزت مند معاشرہ سے دے خبر کمائی دا ادھر کمی احساس یا نشتا اگا یو شاعر بھی علمونز میں قضاش خفا پہ نیم خفا پہ دیم چی خفا پہ ولی نیم اندی میشتر احساسا نشتا چی میش پکیر سے دین نشتا دی میش پکیر سے دین نشتا سمرا چی دی دین ضرورت سڑی تا دا خودمرا شزینا تا دا سرنگی چی قرآن ضرورت سڑی تا دا غیرنگی شزینا تا دا سرنگی چی قبر تمیش سڑی کی زائی دا غیرنگی شزینا کی زائی محشر مائندون سے کا سڑی جمع کیجی ویلی شزینا نا جمع کیجی ہم حوض کوثر تا کا سڑی دا ریجی شزینا وی نا دا ریجی میزان پتلا بندے خالی سڑی تو عمال تلل شی دے شزینا عمال وی نشی تلل دے جنت پای صلاح تیرف دے سڑی پا حق شدو شزینا پا حق شندو دے جہنم پای صلاح تیرف دے سڑی پا حق شدو دے شزینا پا حق شندو پدا ٹول سے جل سرا بارو بارائی پیدا ظلم میش دلے کئی چی دیئے منن دے دین نمان کروں کری دا دے میش معاشرہ سے انتہائی کمائی دا انتہائی کمائی دا یہ دخ کمیل رے کول
د صحابه کرام په دور شوی د دې باقاعده د دې تنظیم کې صحابیات سره جمع شول الله رسول هغه ته بیان کو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افقه الناس په ټول حلقه شه په دور شه پاکی ہوا ډیر احادیث ته دینا نقل شوی دي حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ د غیرانګه حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ غلی کای از دوا او پڑھائی از دوا دغه خبره ضرورت ته چې میش پکې ریش دین روشي ترنګ چې بارتا سړی دی د هغه ذمہ داری داسې پکې شه زنا دی د هغه ذمہ داری دو هر سړی باندې دا لازم او فرض دو چې د خپل بل بچي صحیح تربیت وکړي د خپل ګروالې صحیح تربیت وکړي نو ضروری دین او توشي احکامات او توشي قران او حدیث او توشي چې اوروي بارتا او تشیا او دا کوا نن دغه خبره کمی دی واجی نه شزینا فکر شزینا ته دا پتا نه چې مو باندې حون څه حق تا شزینا ته دا پتا نه چې دا وړیو نه وړی کی بچیون دي دغه مو باندې څه حق تا اس چې شزینا تر دین نه دا شزینا یې صدا خو مېر دو دا خو بچی دې پورا ولا مندر اسادو چې په دغه ش دین نه یو بچای دې دغه نه جاهل رستر شي به ورسته کیم دیندار جوړ چې کله مېر دیندار یې وی ا دې بچی صحیح تربیت کای دا بچای چې صبر چې ارسلېږي ولېږي دا پورېږي پیته وون کای خو د خپل ایمان سودو نه کای ځکه چې دې باوال بوډي کوړی نه پداسه مدرسه شه ان لوی ولر شوي پداسه مدرسه شه د تربیت و دا سر شوي دینی تربیت و دا سر شوي دې د باندې خبره انتهایی ضرورت ته چې دینداری روشي